السلام علیکم. زرغونیا څنګه چل دی؟ پوزیشن دی برابر دی؟ کاروبار ښه روان چل دی؟ داسې بلاګان مې راوستي وګوره که نه دا وګوره پاتې دي لکه د خدای مسلمان ودرېږه چرګان دې نه دي په کار. نو څه دې په کار دي؟ ضروره د چرګانو خپې راکړه. چرګانو خپې؟ د چرګانو خپې رانه راکړه ځان ته یخني وکاږم. ته به مړ یاست. چرګانو په خپو باندې څه کوې؟ مړه ته راکړه چرګانو خپې رانه راکړه یخني ته ځان له وکاږم. دا سینه مې لږه کمزورې ده دې سره ښه شوم. دا خوله خو داسې هم خو غټره ده دې سره د یخني. سلام علیکم. زه بس سلام علیکم. صادق څنګه چل یار؟ ما سرور دي غریبې دي من دا به بنیاد وباسي. اوس مې دا کس کته تا ول چرګان د خپې ور کړی. ډېر خفه شوم یار. دا غریب دی. نه ولې غریب نه چرګان خپې چې وړي غریب نه دي. ستا مازغه خراب شوي دي مازغه. ولې چاچا خان چې کوم دی دوی په اجره کې د کټونو لنګې به راښکلې او دا نه خانان دي چې د دوی بینک بیلنس او دوی هغه پیسې مې راته وښولې نو عقل ستا عقل کې نشي راتلی. نه چې دومره پیسې اوس ځان څه نشو اخیستې. یاره کنجوسي معنی کنجوسي. پالې پې نه خوړلې کې چانه. اوس زکات مکات ورکوي که نه؟ اوره دا شته در نه ونه باسي خواړه ور نه شي کنه خپو سره بستان هم دا خپې کټي. دا ته څه وې؟ زما سره چل مو سره ټولو خدای پاک دې تباه برباد کړي چرګان خپې وړي. دا خان دی خان. السلام علیکم. وعلیکم سلام. بخیر خیر. څنګه چل یاره کاروبار دې ښه روان دی؟ خیر دې شکر دی. څنګه داسې څه ګډه وډه سبزي دې نه ده ساتلې؟ ولې چیلې ساتلې سر؟ مړه چیرې مې نه ده ساتلې ستا نه څه پړ درې کور ته وړم. سر دنیا پیسې دې په هغې څه کوې؟ هغه مې سختې دی ښودلي که نه کله را باندې سخته راغله نو په کار به راځي. دا واله دا یو صدار ځان الله دې خوشحاله کړه. یا الله توبه یا الله توبه. سلام علیکم. وعلیکم سلام. ته زرغون شې؟ او زه زرغون شی یم. وروره تپوس نه وکړم. شل تپوسونه خو کروړم. دا تا د دوکاندار نه چرګانو خپې راواخیستې نو چې څه دې پې کوله؟ یاره دې نه ځان له یخني وکاږم که نه. نو غونډ چرګ نه راغېسته؟ نو بس دا خپې داسې دي چې دې نه یخني وکاږي دا سینه مضبوطوي. لکه هسې پرې کې مې لو شي نو. او پرې کاته کوي. نو دا تپوس مې کوه چې ستاسو خپل کور شته؟ شکر الحمدلله شپږ کور دي شپږ موټرې دي داسې فارمونه مې دي د میخو. بلا مال خال مې دي. نو ما وی چې زکات مکات ته ورکوي د کاله؟ د څه زکات؟ د دې نه خلک زکات ورکوي کنه چې سام مال څونه وي هغه مطابق لکه د کال زکات ورکوي په سلو پسې 2.5 روپۍ دي. راته مودا جوړ کړ. د څه زکات یې ورکم؟ ضروره زه زکات مکات نه ورکوم دا زما خپل مال دی. وروره دې سره مال پاکېږي. وروره زمین دا مال ګنده خري په دې ما ځان وجلی دی. نو دغه ته مدرسه جوړیږي نو هغه کې به 100,000 روپۍ ته ورکړي نو ثواب به دې شوی. وروره دا زما د محنت ګټه ده بیا راته کمیږي. نو بس ورور چې داسې نه کوي نو څه ویم کېدای شي الله یې رانوالي. نو بس دا خو د الله کار دی دې ته اوس وګوره د ځان یې راته مودا جوړ کړ. سلام علیکم. وعلیکم السلام. ورور دا راته وایي چې دا زرغون شاه پېژنې؟ کم زرغون شاه؟ ستاسو د کلي خان څه دی؟ شوم پړق یادې؟ ښه شوم پړق دی. نو ولې شوم پړق نه رسو؟ نو څنګه وروره؟ هغه ځان له لاسو ته پړس وایي. ورور داسې زکات مکات ورکوي؟ د څه زکات؟ ته راشي اجره کې وګوره کټونه چې کوم نه وي نو او دوړو وخوړل د ناستې شان پکې نشته زکات د کومه ښه ورکي. ورور د جوړې څه قصه ده؟ د جوړې خو وروره قصه ده چې دا د یو ملنګ نه پاتې شوې ده او دې اغوندي راغوندي. دا هغه مړی ملنګ جوړه ده. ملنګ جوړه ده ورته چې کدو ځان ناغشتې رسو. خدای پاک په دغه ګوره سوال قبلېږي. بس که واپس سوالونه. السلام علیکم. لالا سلام علیکم. وعلیکم سلام. لالا یو تپوس مې کوو نو ما زکات هم اوښکې چې راکې راله. لکه تاسو زما نه سمېږئ چې زما مال خال پسې م راغښتې ده. پاسه مړه سره تپوس مې کوم ما 100 روپۍ دې م راکړه ګزاره به م پیو شي. لکه وروره دا زما مال خال دی دې کې زه چاله سم نه ورکوم نو کېږي ځان هم راته مولیان جوړ کړي زما مال خال پسې م راغښتې ده دا خو ما خپل محنت کړی دی. یا خدای پاکه خدای پاکه پوره 1,00,000 روپۍ درنه غواړم او که په 1,00,000 کې 1,000 روپۍ هم کمې که نه نو نه علمه. واه 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 واه
پوره 1 لاک روپۍ د خدای پاکه غواړم او که څو پورې دا پیسې نه راکې د ذهن هم نه پاسم 1 لاک روپو سوال کوي یا الله ته خو 1 لاک روپۍ راکې که نه خدای پاکه ما ته خو رضان ایماندار جوړ کړی دی خو یاره نن یې چک کومه ته پرېږده دا 1 لاک روپۍ ورولم یو زر ټکه مومه چې دې څونه اوبو کې دي زر ټکه مومه دا باقي ورولم چې دې زه چک کړم وای یا الله ستا لاک شکر چې زما سوال دې قبول کړ ورکه چې ویش مېرم په دې کې خو یا الله زر کمې دي خو یا الله ستا په خزانو کې څه کمې خو نشته دی که نه دا زر به راله بیا راکې وای دا خو ډېر بېایمان وخته ده خو وایي چې زر پکې کمې نو نه علم یې جیب کې واچولې ټولې خپلې پیسې ترې راوالم ورځم ورپسې مې وروره ما له خپلې کم 1 لاک روپۍ راکړه تا له کوم طرف نه پیسې رالې وروره ما راته در واچولې کوم ځای کې تا راواچولې اته چې لاندې ناست وې سوالونه دې کول نو ما خو دا لاړ سوالونه کول تا خو زما ته رضان ایماندار جوړ کړی و ما یې راشه دې چک کا چې څونه اوبو کې دي وروره زر کم 1 لاک روپۍ دي راوکاږه ها لکه دا تا راواچولې 1 لاک روپۍ هم رانه وسووینې وایم وروره ما له به پیسې راکړې دا ستا نه زما دي اوس ښه وروره ما درکړي دي ګینه چې زه قاضي صاحب له ځو ښه قاضي صاحب زاړو ځمه نه ولې به نه ځې ښه چې قاضي صاحب ځم زما یو 3 شرط لري وایه شرطونه دې وایه لومبې دا شرط دی چې ته کسبینه جوړه به د کوره راوړې صحیح ده بس منمه او دویم شرط دا دی چې د کور نه به ګاډۍ مې راوباسې شوه او دریم شرط دا دی چې د قاضي صاحب په مخ کې به د ګاډۍ دروازه کولو کې زه به راکوزېږم وایم زه چې ځو زه چې ځو ورشه لکه چا ورو دنه راوله څوک پیسې لیلا رالل ورشه صحیح دی شابه شابه السلام علیکم قاضي صاحب څنګه یې خیر کینه کینه ملمانو تاسو خیر بس یو قاضي وایه صاحب کنه څه مسله را یاره قاضي صاحب مسله دا راته راپېښه ده دا سړی به ما په سر وخت لګېدلی و یاره ته زکات نه ورکې زکات نه ورکې که نه یو ورځ یې ناست و دغه شان الله نه سوال کوو چې یا الله ما له 1 لاک روپۍ راکړې خو که 1000 روپۍ هم پکې کمي نو زه یې نه علم نو بیا نو ما ورته ما خو وی راشه دی دغه دی ما ته هر وخت نصیحتونه کوي ځان یې راته ملا جوړ کړی دی نو دا 1 لاک روپو نه مې 1000 روپۍ کمې کړې وو ده ته مې چې وروویشتې نو دغه پیسې راواغشتې وی یا الله وی زه په در کې څه کمي نشته وي دا 1000 روپۍ به راله بیا راکړي زما هغه پیسې دا غشتې دي هغې یوړې اوس یې ماله نه راکوي تا له مې پیسلې له راوستې دي ها وایه ملما دا کومه خبره چې دی کوي دا رښتیا ده یری دا مکمل دروغ دی ولې دروغ په دې قاضي صاحب چې دې مو 2 منټه پس دی وی کنه دا ما کومه سپینه جوړه چوي دام زما ده ولې دا زما نه ده دا تا له ما د کوره راونهویستې واه قاضي صاحب چولی ما دی دی وی زما دی کنه اوس قاضي صاحب ګوره دی یا کوم ګاډي کې چې موږ رالو کنه دا خو کده کنه دی وی دام زما دی حاجي صاحب دا ګاډی م زما دی دا دې ما پسې راغی د حجرې نه مې را روان کړ قاضي صاحب مکمل لیونی دی ښه اوس فیصله په تاسو وایي جی بس صحیح ده هلکه صوفي ته خو ډېر دوکامار او پراډي وختې زر کم 1 لاک روپۍ دا هم دستا دي تا خو د دروغو دعوه کړې ده خو په دې جرم کې 1000 روپۍ به زما د شاګرد له ورکې دا ته جرمانه شوې دا والا لکه شاګرد ده دا شاګرد ځان سره سنبال کا بس په دې فیصله شوه میره کرورا مړه خو دې رسول ته وګوره دا پیسې راله راکړه ته خفقانه که مې اټه ټیک وشو نو زما خون به ستا د غاړې چې کله تاسو خانه خلک ګیر شه که نه ډېر زر ته اټیک کېږي خو د الله په لار کې ورکړه نه کوې که نه یاره وروره بس اوس داسې چل وکړه که نه زړه مې ډېر خفه دی اوس یې راله راکړه خو دې رسول ته وګوره ښه زه در کوم خو بیا هم په یو شرط وایه شرط وایه ښه د شرط دا دی که نه
چې دې کې بدانی پیسې مدرسې لور کې او دانی بستای بس سید ما ته منظور ده خدای یو بل دا وعده وکړه چې نن نه پس زکات ورکوم نن نه پس ان شاء الله زکات ورکوم توبه وباسه توبه خدایا توبه अल्लाह के रास्ते में निकलने का मजा देख चल दीन की तबलीग में चलने का मजा देख अल्लाह के रास्ते में निकलने का मजा देख